سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الامیني هرکلی وایم. له 8 ساعتونو راهیسې د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. د دغه ولایت امنیه قومندان محمد ویس صمیمي وایي دغه نښته تېره شپه نږدې 1 بجه پر یادې ولسوالۍ د طالبانو له برید وروسته پیل او تر اوسه یوه پوسته سقوط شوې او پکې 3 پولیس هم وژل شوي دي. د نوموړي په وینا په دې نښته کې تر اوسه د ملا قدرت په نامه د طالبانو د یوه قومندان په ګډون 12 تنه طالبان هم وژل شوي دي. طالبانو ادعا کړې چې سید آباد ولسوالۍ یې نیولې او ټول تجهیزات یې هم له ځانه سره وړي، خو د دغه ولایت امنیه قومندان دغه ادعاوې ردوي. له دې سره سم ویل کېږي د کابل کندهار لویه لاره د یادې جګړې له امله د سید آباد ولسوالۍ په ساحه کې د ترافیک پر مخ تړل شوې ده. ولسوالی سقوط نکرده. پوسته ما که در پیش خود ولسوالی هست در بازار ولسوالی پوسته ماست که پوسته به نام بازار است. در اون پوسته جنگ شد. تقریبا 3 نفر از منصوبین پلیس ما شهید است. 12 نفر به نام ملا قدرت قماندانشان تلفاتشان است. جنگ ساعت 1:30 بجه شروع شد تا بین میالم دوام داره. ولسمشر غني وایي د افغان ځواکونو ټولې خبرې په دقت اورېدلي او د عملي کولو لپاره لاسونه بډ وهلي دي. ښاغلي غني تېره ورځ په بلخ کې د 209 شاهین قول اردو له منصوبینو سره په کتنه کې ملي دفاع وزارت ته لارښوونه وکړه چې د ترفیعاتو په ګډون د بریدملانو ستونزې وارزوي او عاجل اقدامات وکړي. نوموړي همداراز د دفاعي او امنیتي بنسټونو ترمنځ پر واحد قماندې له ټینګار سربیره وویل باید د لواګانو، کنډکونو او بیزونو د کار موثریت لا زیات شي او د ځواکونو ناسم ځای پر ځای کول د منلو وړ نه دي. د ننګرهار په تورخم بندر کې 4 جعلکاران له یو شمېر ټاکنیزو سټیکرونو سره یو ځای ونیول شول. څرګنده ملي اداره وایي دغه کسان له 4416 ټاکنیزو سټیکرونو سره یو ځای نیول شوي دي. نیول شوي کسان وایي دغه سټیکرونه یې په پېښور کې جوړ او غوښتل یې د یو ټیلري موټر په وسیله کابل ته ولېږدوي، خو تر هغې مخکې د افغان ځواکونو له لوري ونیول شول. و کسان په کندوز کې د جنایي جرمونو د ترسره کولو په تور د پولیسو له لوري ونیول شول. د کندوز امنیه قمندان عبدالباقي نورستاني وایي دغه کسان تېره ورځ د قتل، غلا او د نشي توکو د قاچاق په تور د کندوز ښار له بېلابېلو سیمو نیول شوي دي. د نوموړي په وینا په نیول شویو کسانو کې د کندوز ښار د سقوط پر مهال یو تښتېدلی بندي هم شامل دی. در اصل تلاش و تتبع پلیس ولایت قندوز 7 مجرمین در پیوند به قتل، سرقت، مجروحیت، مواد مخدر دست داشتند. توسط پلیس دستگیر شدند. دوسیشان بعد از تحقیق با ارگانهای عدلی و څارنوالي معرفي خواهد شد. او په هرات کې یو شمېر بېځایه شوې کورنۍ د بېوزلۍ له امله خپل ماشومان پلوري. د یاد ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي د دوی موندنې دې ښودنه کوي چې په هرات کې پنډغالي کې شاوخوا 70 ماشومان د واده په پلمه د کورنۍ لخوا پلورل شوي دي. بلخوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلین دغه مسئله د اندېښنې وړ بولي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.